لکه معروفه یا لپاره به دوه څنګ په څنګ ټکي لیکل کیږي. لکه څنګه چې زمونږ څرګنده یا ده. په دې باندې کوزنو هم را سره اتفاق کړی دی چې څرګنده یا همداسې څنګ په څنګ دوه ټکي واخلي. لکه مخکې سړی، سړي، پسرلی، پسرلي. نو هلته هغوی هم که دا شکل راولي باید ټکي ورته ورکړي، یعنې په دې یا باندې سره اتفاق شوی دی. خو ښه خبره دا ده چې په دې شکل باندې ولیکي. او اوس زه چې ګورم دې شکل دوام پیدا کړی دی، یعنې دغه شته دی، همدې شکل باندې هغوی هم لیکي. که تاسو د کوزنو اخبارونو ژبه نن نه 20 کاله وړاندې وګورئ او اوسنۍ ژبه وګورئ، ډېر تغییرات پکې راغلي دي. 20 کاله وړاندې د وحدت اخبار سره د دې چې اوس دلته وحدت اخبار نه راځي خو په دې سایټونو کې خپرېږي، 20 کاله وړاندې د وحدت اخبار ژبه کاملا زموږ د ژبې سره فرق لرو، خو اوس ژبه سره ډېره نږدې شوې ده او دغه مواصلاتي وسایل دي چې موږ سره نور هم نږدې کوي. ښه، همدارنګه معروف یا خبره خو مو کړله چې ټکي به اخلي. همدارنګه د تانیث یا هغه یا چې موږ یې په اصطلاح لکۍ لرونکي بولو یا نوموالی بولو، د دې په آخر کې به د تانیث د علامو په لړ کې دا یا به پکې دغه به پکې راځي، لکۍ به پکې اخلي. مثلا کوچنی، کوچنی، کبلی، سپلی او داسې نور. ښه، بل کړواله هم ومنل شوه. د فعل لپاره چې کومه یا کاریږي، لکه څنګه چې موږ نوموالی او کړوالی کارو، په دواړو صورتونو کې موږ لکه څنګه چې موږ کارو هلته هم منل شوي دي. ځکه د دې په خاطر باندې چې توپیر وشي، که توپیر ونه شي نو دا بیا موږ ته مشکل پیدا کوي. مثلا دا که لکۍ ورکو دا کړۍ شوه، او که حمزه ورکو پاس کړۍ شوه، نو د کړۍ او کړۍ ترمنځ توپیر شته دی. نو دا د باړاګلۍ په سیمینار کې هم ومنل شوه. دا بله پرېکړه وه چې هلته ومنل شوه. ښه، همدارنګه په ضمایرو کې هم دغه وشو. مثلا متصل ضمیر دی یې، دې کې به یې باندې حمزه، مثلا دا یې احمد یې مخصوصه یې لیکل شي، او یا به یې او مخصوصه یې لیکل شي. لکه په یې کې به یوه یې او یا په دویمه یې باندې حمزه لیکل کیږي، حمزه لیکلی شي. سره د دې چې دلته دا موږ په دې شکل نه لیکو. کتاب یې راوړ، مثلا موږ وایو چې کتاب یې، هغوی وایي چې دلته داسې کیږي، خو دلته بیا موږ دغه ورکوو، هلته دا شی منل شوی. ښه، همدارنګه په هې باندې ځینې نومونه پای ته رسېدلي نومونه، مثلا دا زورکی دی، لکه زړه، ښه، په، ته او داسې نور. دا په افغانستان کې موږ چې لیکو، لکه مخکې ما دې ته اشاره وکړله، د پښتو ټولنې په د پرېکړو کې هم موږ لیکو چې زړه، دا اصلا دا زورکی دی، دا
دا علامه ده او ت پ دا ټول زورکي دي د دغسې یو دغه یوه نښه باید ولري خو موږ دلته نه لیکو موږ اصلا د کلام او د کلمې د سیاق نه په دې باندې پوهېږو هلته په پرېکړو کې دغسې راغلی وه یا ځینې نورې پرېکړې هم وې چې په باړاګلۍ سیمینار کې راغلي وي هغه دا دي چې دغه د کښېناستل یا نخشه بخښل او داسې نور ټکي په همدغه رنګه لیکل کېږي دا هلته په پښتو ټولنه کې هم دغه شوي وه منل شوې وه مثلا کښېناستل دا منل شوی چې ځینې اوس دغسې لیکي دغه په دې کې خو خاص مشکل نشته یو شی بل چې زه په خپله هم هغسې کاروم لکه دلته د باړاګلۍ په سیمینار کې هم ورته اشاره شوې ده موږ د ځینو تورو د لیکلو نه دغه کوو صرف نظر کوو لکه موږ بخل داسې لیکو د کار د اسانۍ دپاره خو نه هلته چې فیصله شوی صورت دی په دې شکل ولې داسې باید ولیکو داسې ځکه چې موږ یوه لهجه لرو په هغه لهجه کې دا بخښل دي بخښل یعنی هغې لهجې ته په احترام سره چې د هغې لهجې د شین موږ دلته په خین بدلو نو که چېرته دا یوازې دا دغه یوه خینې پرېږدو او دا خې پکې د منځه ویشو اصلا دا په دري کې هم بخشش دی نو لہذا موږ د یوه خې چې زموږ پکې ډېره ضرور ده دا پکې موږ د منځه وړو ولې ویسو باید دغې صورت ته دغه ورکو ترجیح ورکو ځکه چې یو خو دا دی چې زموږ د یوې ژبې سره دغه دی د یوې ژبې لهجه ده زموږ بل دا دی چې په پښتو ټولنې په پرېکړو کې منل شوی باړاګلۍ کې مو منل شو نو اوس یې موږ ولې رانه وړو دا ضرور دی چې موږ ذکر کو او رای وړو لیکدود رښتیا هم ډېره داسې یو دغه مسله ده تخنیکي مسله ده خو موږ باید ورته ډېر پام وکړو سره دې چې زموږ د جنوبي لهجې ځینې ورونه دې خبرې ته دغه نه کوي کله کله ځینې لیکنې هم کوي خصوصا دغه د سو او د شو په خبره کې موږ سره ډېر کلکېږي یا د پوزه او پزه په دې باندې د رښتین صاحب او د رشاد صاحب ترمنځ مقالې دغه شوې وې چې رشاد صاحب ویل چې دا باید پزه شي ځکه موږ پزه وایو رښتین صاحب ویل چې نه پوزه هغوی اوس هم پزه لیکي موږ یې پوزه لیکو بیا رښتین صاحب پکې یو دغه دام کړی و چې هغه چې لوړي هغه دي پوزي او هغه چې چیتي هغه دي پزي په هر صورت ځینې شیان داسې دي چې باید ویمنو او سره اتفاق پې وکړو که اتفاق پې ونه کړو بیا زموږ ستونزه نه حلیږي دا هغه مسایلو چې دغه کې د باړاګلۍ په سیمینار کې هغه پرېکړې ورباندې شوې وې ځینې پرېکړې زیاتره د پښتو
وروسته هم یو سیمینار شوی دی، خو چون د هغې پرېکړې ما سره نه وي چې د هغې سیمینار پرېکړې مې هم راخیستی وې. لکه څنګه چې مخکې وویل شول څو شیان په ژبه کې ډېر زیات مهم دي چې د هغې د جملې نه یو هم لیکدود دی. پښتو وړاندې نه هم ځینې لیکدود دغه لرل، مثلا د خوشحال په وخت کې هغې زنځیرۍ په نوم باندې یا پیر روښان هم د خپل لیک